خبرې ته مو پرېږدئ. پرون د تر ناست وم هغه یو کس سره د بحث کولو ما ته پته نشته چې هغه شیعه و که نه و. زه شیعه یم خو اوس خبرې راته وکړه هغه نه چې کوم پوښتنې کولې ما ته لږ وایه. نه عالم یم نه چې یم. یوه خبره به کوو یوه به کوو در په شانتې ته سټاټېږي. زه نه زه ته ناست یم. ته غلی شه غلی شه دښته مه پرېږده کړکۍ ما کوم. اوس ګوره ما فقط درته ویل ما یوه خبره به کوو چې بېرته پکې راودم کړم. اوس ګوره مایک دې څوک نه بندوي. که مې درته ویل چې شټاپ کېږي به که دې راته ویل چې شټاپ بیا شټاپ کېږم ښه. یوه جمله یوه خبره صحیح ده. دغه یو کتاب مې د تا اوس دا اوس خلکو ته پرون مې ښکاره کړل چې عائشې رضی الله عنها وایي زنا کوله العیاذ بالله. د تا لوی علامه ده عائشة رضی الله عنها وایي کافره و منافقه و العیاذ بالله. څه پکې وایي؟ یو دقیقه د دې سوال جواب زه اوس اول در کوم. هغه ته تو پرون دا خبره وکړه چې زه خپله بیبي عایشه پسې هغه نه کوم. خوله مه چینګوه که نه. بیبي عایشه ته تو چې کله ویلې چې د ټولو مؤمنانو مور دی که نه د ټولو مسلمانانو دا خبره ته ورته وکړه. صحیح دی. هغه څرنګه شوي وه د ښځو مور یا نه دی شوي. هغه د صرف د نرانو مور شوي ده. ویلې چې هغه ټایم کوم منافقین وو هغه دې ته غلی وو چې مو به نبي علیه السلام نعوذ بالله دا به قتل کړو دغه به مو بیا وکړو. اسلام پسې اول نه خلک نه ولګېدي. سوري معذرت نه غواړم مو ته لږ وخت راکړه چې هغه نه دغه آیات یا راغلی دی که نه سوره ناس معنی نه خو پوهېږي کارېږي که نه. سوره ناس دا په هغه وخت کې راغلی دی چې کني د نبي علیه السلام نر اولاد نشته که دا مو لري. سورة الناس کوم سورت ده؟ نه سوره کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. سوره کوثر څه شی؟ سوره کوثر یو وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. دغه آیات کشکې ګوریا ته اهل بیت منی که نه؟ الحمدلله اهل بیت منم. له اهل بیتو نه شرمېږي چې په قرآن کې وړوکی صورت دلانه ده زده. وړوکی صورت په قرآن کې دا دلانه ده زده. توبه وړوکی صورت سبحان الله وړوکی صورت په قرآن عظیم شان کې دا دینه ده زده. که اهل بیتو په ورځ قیامت درته وویل چې ماتمونه خو دې داسې کول جلوسونه خو دې داسې کول زنجیرزني او سینه زني خو مخ خو دې داسې ټینګ ټینګ و دا قرآن دې ولې نه زده کول؟ الحمدلله دا مو نه دی کړی دا نبي علیه السلام کړی دی. حسین شهید نه و شوی. حسین مغسې ماشوم و. اوس د خبره د وکړه زه بیا هرې خبرې ځواب در کوم. نبي علیه السلام امام حسین علیه السلام مغسې ماشوم و هغه په غوږ کې نیولی هغه متام په کړی هغه شوړېدلی څه دا ومه دا منافقین چې کوم دي دا په کربلا کې شهیدوي. هغه ته د وخت د موی ته غونته نه و لکه تی څنګه ایماني دی غونته کوي. یعنی نبي علیه السلام وویل چې دا به منافقین شهیدان کوي. د امت او ته دا ما یې څه کني بیا به دا کسان داسې په ګوتې خیلي دا ګوتې خیلي. وایوه نو ګوره مخکې مې درته ویلي ګوره مخکې مې درته ویلي وایوه نبي علیه السلام مخ وهلی ده په حسین علیه السلام؟ ضروري خو نه ده چې سړی مخ ووهي. دا خو زه که دا خو زه خبره مه کوه. دا یوه خبره داسې دی چې ته کله خونې یو زوی ګرونې یا د مور د نیګرونې یا پلار د نیګرونې که هغه مړ شي ضروري خو نه دی چې ته به صرف غلی ژاړې خو که تو جذبات ډېر زیات دي. د تا 14 امام یم چې ما ته وایې د تا 14 امام یم که د 15 امام یم د تا امامان اهل بیت چیرې دي؟ اهل بیت څه درته وایي دا کار مه کوه ته ولې کوې؟ دا کوم ځای نه راغلی اوس بیا بل سټیشن ونیو. اهل بیت درته وایي ماتم مه کوه ځان مه وهه زنځیر مه وهه سینه مه وهه دا رسول الله درته وایي صلی الله علیه وسلم. ظلم هغوی څه شوی دی هغوی بیا دا خبره کوي. خو خدای قسم دي تا کتاب وایي صحیح روایت ده والله العظیم صحیح روایت دي تا کربلا نه خو خبره نه و کربلا نه خو خبره نه و هغه یادی بس اوس وخت زه اوس درته ښیم یو ټکه قربان خبره وکړه. د هغې خبر یو مخکې سوال ده وکړو یو د دا سوال وکړو. زه به تا ته یو سوال د نیوچم یو به درته نه له کومه کله مو سوال جواب سوی دی الله منه خو راغلی نه یې له یو ځای نه بل ځای ته لاړې. اوس عائشه رضی الله عنها بیرته لاړلې ما کتاب درته ښکاره کړل چې عائشه رضی الله عنها یوه ښځه زانیه وه العیاذ بالله که نه وه. ته چې ما ته اوس کوم کتاب ښایي دغه ځواب در کوم زه ته به یو سوال ما جواب په یوه راکړه. عائشه رضی الله عنها یوه ښځه د رسول الله عزت و د رسول الله دغه ښځه بده ښځه وه که ښه ښځه وه؟
بعد نشم اوس ویلي ساتي رسول الله زوجي کې راغلي نور منافقینو سره دغه ملا دي تا لوی علامه سي ورته ویلي دی وای دا یو فاحشه ښځه والعیاذ بالله دی رښتیا ویلي کې دروغ ویلي اوس دې ځای کې ته دا خبره به څنګه ثابت کړي موته دالتي ما ثابتوه دغه سوال د زده کوم ته لوړ شه ته خو فارسي زده کنه فارسي خو یاد داري نه ته داسې وکړه ته فارسي نه ډېر خلک پی که بیا فارسي نه وي اردو د زده وي کني عربي خو ته زده کنه ته داسې وکړه ته حسن الیاري سیوا هغه وکړه مناظره وکړه دا سوال درته کوم نو تا خو مخکې راغلی دلته دې ډېره لوی ټک وکړل ډز دې وویستل وایي دا ټولو خبرو جواب زه درکوم ټیم به راکوي اوس بیا هغه ته وتښتېد دا خو زه اوس ته دلته کتاب ته ولا هغه کتاب راواخلم هغه کې د چا لیکلي دي هغه ته ماته صحیح معنا وکړي زه خو ته نه خبره وکړم ته خو اوس مونې ټپه لګوي ما یې بیار نه نار سره وایي نار ایمو دغه ایکیو موبایل دی زه اوس وځم دغه نه مو څه اوس دغه کس یې اوس وتله ما دا شی کس نه راځه اوس ما ته خپله دا خبرې کوه پرون چې هغه سړي جواب نه راکول قرآن کې الله جل وعلا وایي قرآن عظیم شان کې الله وایي څوک چې د عائشې رضی الله عنها په شان کې یوه بده خبره کوي دا وایي مؤمن مسلمان نه ده نشي ویلی خو دې ځای کې اوس ته مثال دیر کوم بله دا امام علی علیه السلام راغللو کور ته د نبي علیه السلام راغللو بیبي عایشه ورته ویله څه اهل بیتو مخ لیدلی وي ویل هغه د جهنم اور حرام دی ویله زه خو د نبي علیه السلام په زوجه کې یم که نه داسې وکړه دا څوک وایي دا امام علی علیه السلام راغللو د نبي علیه السلام کور ته څوک وایي تا واورېدل امام علی علیه السلام تا واورېدل بیبي عایشه وایي له بیبي عایشې نه دې واورېدل زه ته خبره ته غوږ ونیسم پرای کوم له بیبي عایشې رضی الله عنها نه دې واورېدل هغې دا خبره کوله زه اوس کتاب هغه مار نه روباسم که نه لږه خو ته تېره کم خبره که نه لږه خو یې کتاب نوم واخله د کتاب نوم واخله زه پیدا کوم کتاب نوم واخله خو کتاب نوم بل ته واخلم خو خبرې ته اول غوږ ونیسم هغه کله نه یاره کتاب راوخیسه کتاب زه وګورم چې به خوند هم وکړي چې ته له ما سره په کتاب غږېږي اوس نه پوهېږم چې کومه خیټالوژي را سره غږوي سوچ ما کوه که نه ته ټوله رښتیا دروغ یو ځای ته کي زه خو خدای ډېرېږم زه ویلي زه بیا له کتابه ګوره الله تا ته عقل درکړی ګوره شیخ صاحب محترمه اغا صاحب محترمه الله تا ته عقل درکړی زه کومه ورځ بې له کتابه له تا سره غږېدلی یم هر ورځ تا په کتاب در سره غږېږم هر ورځ تا اغا او ملا او علامه او محدث درته راواخلم هر ورځ د تا علامه د تا محدث درته راخلم چې دغه د کتاب تا ته الله عقل درکړی د کتاب دې در سره ولیکه در سره نوټ یې کړه کله چې دې ولیکل نوټ دې کړل بیا که دې په سبا کې پیدا نه کړل یا دا کتاب نو بیا ما ته را سره توی قاري صاحب تا دروغ ویلي دي زه خو هره ورځ تا سره تا په کتاب خبرې کوم خفه یې ویلي زه قسم واورم چې هله دا سني شیعه شوی دی بیا یې مړ کړی دا سني شیعه شي چې ته مو اوسه پورې نه ورسې یو شیعه ته اوسه سني کړی یو هغه په درویغو کاسر وخوئ چې دا شیعه دی هغسې دغه صحیح هغه خواته بیا وروسته ځو که په دروغو سوی که په هر څه سوی که خدای کویل 15 کاله بعد په دغې بیړه چنار کې د شایه و بچان درته راپورته کېږي درته وایي بسې پلاره ولې زنا کوي ولې متعه کوي ولې د مور لورو خور ښځه متعې ته پرېږدي په باړه چنار کې به درته راپورته کېږي که خدای کویل ځکه د شایه و بچان غیرتمند دي عزتمند دي غیرت لري عزت لري هغه په خپلې خور و مور و لور باندې تجارت نه کوي چې زه متعې کوه صیغې کوه هغه به انشاء الله عزتمند خلق به په دې شایه و کې راپورته کېږي او تا ته به وایي چې ای پلاره تا ولې زنا کوله ولې دې متعه کوله په لور دې ولې کوله په مور دې ولې کوله په خور دې ولې کوله داسې عزتمند بچان به د شایه و درته را پیدا کېږي که د رب رضا و هغې خواته نه ځو که په دروغو سوي که په رښتیا سوي اوس دې ما یو سوال جواب په کتاب راکوه تاسو ټول احادیثو کې راځي چې نبي علیه السلام کله وفات شو ټول صحابه مرتد شو دا خبره رښتیا ده که دروغ د امام صادق علیه السلام وایي ته ماته کتاب نه راکوه زه تاته دا یم مان څه کوم دی دا اوس زه تاته کتاب نه راکوم که اوس تا سره کتاب شته ما څه خو نشته زه درته نمبر ښیم ته هغه حدیث راواخله کتاب نه ما درته ښیم هغه په شرابو کې المونځ کړی دی بیا الټۍ یې وکړلې صحیح ده دا به زه اوس تاته دا یو وخت راکړه کسې دغه موبایل نه څه وزم یار دا د ما سوال ور هغه م را پیدا کړه ښه هغه معاویه رضی الله عنه چې دا کار کړی که عثمان څه شی عثمان خبره ده ښه هغه بیا راواخله اوس دا کتاب زه درته ښکاره کړم د ما دا کمره غټه کړي علي اوس شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور العلامة الحاج مرزا أبي الفضل تهراني دریم جلد الجزء مو ته به اردو معنا ښایي او زه دا کتاب نه ما پیکچر یې واخیسته د سکرین شاټ
سمې واخله داسې ورته وګوره شفاء الصدور عکس یې واخله دوم جلده جزء الثاني او دا د ایرانی د تا یو لوی علامه ایرانی د دې لیکلی ده بیا بل محقق د دې تحقیق کړی ده ښه د دې کتاب څومه صفحه ده 200 نور خو رانه هیر شو 200 دې ځای ته تراسه وګوره وای فإنك سوف تصل بالتأمل الوجداني إلى القطع بالحديث الصحيح وای بشک تبا كوجداني تأمل وای وکړي نو زر د تبا اردو ترجمه یا پښتو ترجمه کم ده ترجمه کم ده ما عربي نسته خدا عربي کې دا کتاب لیکلی ده کنه بالحديث الصحيح ورته وګوره تبا وای دغه حديث صحيح تا قطعي الصدور سیغه قطعي الصدور ده ورسیږي المنقول في كتب الإمامية ساغر نقل سوی د دولس امامه او په کتابونو کې مستفيض دي بل متواترا بلکې متواتر دي دا روایتونه أن صادق عليه السلام آل محمد قال إمام صادق عليه السلام ويل لما مات رسول الله ارتد الناس إلا ثلاثة كلس النبي عليه السلام وفات شو طول خلق مرتد سوال مگر دري مرتد نسوال وبل رواية كرازي طول مرتد سوال سلور مرتد نسوال سلمان وأبو ذر والمقداد وحذيفة دا سلور صحابة ويندي مرتد سوي نور طول وي مرتد سوي دي دغه صحيحة خبر ويدي إمام صادق دي إمام صادق دي دا توسمني صرف د څلور مو لکه تاسو یې چاریور صرف دغه دي د تاسو کوم نامي خاله مونږ دغه وایو چې چاریور هغه دي مقداد ابوذر سلمان فارسی دا کایته چاریار بولی هغه صاحب کای ششیار بولی کای پنجیار بولی هغه وایي چې ارتد الناس ټول خلق مرتد سول په دې کې فاطمه رضی الله عنها نه د استثناء کړي څنګه نه د مرتد سوي وي هغه مرتد سوي ده انا عیاذ بالله امام حسن امام حسین علیهم الصلاة والسلام دایم ندی استثناء کړي دی رسول الله ټول اهل بیت وای مرتد سوي دي العیاذ بالله ثم العیاذ بالله دي تا امام دي تا کتاب صحیح روایت مهرباني مو کتاب نه پکچر بوخستلو صحیح ده کنه عکس مو نه وخستلو دا بل کتاب دې درته وخیم په دغه ځای کې بل کتاب درته وخیم زه ته نه خبرې وورم ساره د مو په مذهب کې دا شایشتانه دا صرف د توغم د کې خلکو نه زه وورم او ته ټول ورځې دومره غلطي دا شونتې خبرې زه وورم چې مو ساره په ژوند نه عمل خو د کتاب وایي بل کتاب قراءة العقول ده واخله سكرين شوت لشيخ الإسلام العلامة محمد باقر المجلسي دي كتابي ده وسلمانان وګوري روايتهم حسن ده دي زيتي وګوري سيار زبدي خپوکرم بیا داسې ونه وایسته 341 نمبر روایت مسلمانانو ویني کینه ویني 341 دلته لاندې ورته وګوري الحديث 41 و300 يعني 341 حسن او موثق يعني صحيح ده روايتهم وتسوي حدثنا حنان عن أبيه عن أبي جعفر قال عن جعفر عليه السلام وين كان الناس أهل الردة كل خلقوا مرتد سول بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث فقلت وما تويسي ومن الثلاثة دادريت سوكتي فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان فارسي نوروي طول مرتد سول دا يو بل كتاب تدي بس يوغورا خبره صبر وغورا اختيار معرفة الرجال أبو الحسن وأبو إسحاق دا رازي عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر قال كان الناس أهل الردة بعد النبي إلا ثلاث طول صحابة مرتد سول درين دي مرتد سوي مقداد وسلمان فارسي وأبو ذر بالكتاب دي بسراسة بالكتاب تفسير العياشي دا دي تاتر طول معتبر تفسير ده معتبر وتفسيره كده تفسير ده العياشي تسوي يوصل ننسر يكتم نمبر رواية راوري تفسير العياشي صفحة بيمدر توخيم دوسة ودريد صفحة دوسة ودريد صفحة كي يقولي مسلمانانو عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض صار الناس كلهم أهل الجاهلية قال النبي عليه السلام وفات سؤال طول خلق دي أهل جاهلية يعني الإسلام نمخ كفر وشرك وطول مشركين سؤال إلا 4 علي دلت يقول علي ذن هو راول والمقداد وسلمان وأبو ذر حسن عليه السلام تشيري ده
حسین علیه السلام چیرې ده، فاطمه علیه السلام چیرې ده، علي رضی الله عنه راوړې ده، دا نور چیرې دي؟ نور هم مرتد شوي دي، اهل بیت چیرې دي؟ وایي اهل بیت هم ټول مرتد شوي. بل کتاب ته دې وګوره، بل کتاب څه شی؟ ټول نامې خو دې ځای کې اخیستلی نه شي. بله خبره دا ده داسې به ویلي چې اهل بیت همدغه کتاب ته پسې وګوره. فقال سلمان فقال علي ان الناس كلهم ارتدوا بعد رسول الله غير اربعه. دا کوم کتاب ده؟ دا د سليم ابن قيس کتاب ده، سليم ابن قيس الهلالي. بل کتاب هم به در ښکاره کړم چې دغه شپږ امامان دي او شپږ امامان دغه در پوره کړم، سنچري در پوره کړم. وایي دغه دا د تا د لوی سید کتاب ده، دې ته وګوره. انوار النعمانيه العالم الكامل العامل الكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء السيد نعمة الله جزائري. دا سيد نعمة الله جزائري دي همدغه خبره کوي په دې کتاب او په دې جلد کې. مهرباني وکړه. اوس تو هغه نه ورسته اوس تو اهل بیت پرېښلي دي که نه. نبي علیه السلام خو موږ ته دوه شیونه پرېښلي دي چې قرآن مجید او اهل بیت دا دوه ونیسو تاسو هغه نه کېږئ، لبا ګمراه نه شوئ. تو ته نن سبا که ته چوک مړ کوې، زه هغه ځناور څخه نه شي خوړی، زه یې مار خاک نه کړم، ته یو انسان عذابه کوې. مو تو کی چوره پارت مولا حسین وقت د نبی اوس راځو دي تو وایې ګوري مسلمانانو هغه سه محترم سړی د قربان دي سم لا تاسو سره تر پای سه یو ساعت خبر را سره کین په خدای قسم دي ټول مسلمانانو په مخ کې می وعده در سره شتیم بم در کوم او په اهل بیت به خبرې کوم. تا وسویل چې تاسو اهل بیت پرې خېدي، ته اهل بیت منی؟ مو نه منله، مو به تو ته ویلې لستو پرې خېدي دي، زه یې منم. اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وایي ځان مه وهه، زنځیر مه وهه، ماتم مه کوه. فاطمه رضی الله عنها درته وایي، حسن علیه السلام درته وایي، حسین علیه السلام درته وایي، علي رضی الله عنه درته وایي، زین العابدین علیه السلام درته وایي، صادق علیه السلام درته وایي، زینب الکبرا درته وایي، زینب الصغرا درته وایي، ام کلثوم درته وایي. دا ټول اهل بیت درته وایي دا کارونه مه کوئ، تعالی کتابونه به درته ثابت و ما تی ویلي دي زه نه کوم. اهل بیت زمانم کې ته منې دي زړه سره شارټ کیا ہے که نه؟ صحیح دی، خو زه داسې درته یم دو اهل بیت منو دي اهل بیت خبره بل خواته بنځي اهل بیت ویلي وای دا کار مکوي. اوس مثلا زه دي رسول الله خبره دي تعالی کتاب نه درته ثابت کړم، یوازې دي رسول الله. بلو واقعیا رښتیا دی که درویغ دی؟ زه چې وکم زه خوشحالي وکم تو غونته کې ودونه لسم ورځې واده وکړه، خیر دی دا کېږي د سره کور هغه برکات وي، نعوذ بالله. بالکل وکړه اسلام اهل بیت نو منع کړي. که اهل بیت راته ویلي وای دا کار مکوي موږ نه کوو. یزید هلته شرابونو کې ورکو ځکه هلته یزید فاسق و فاجر پرېږده، هغې خواته مه ځه. یزید فاسق و فاجر پرېږده. اوس هغوی غم کې به زه غمجان نه کېږم. نه اوس ګوره، اوس راسه د تا تر ټولو معتبر کتاب در وښیم. د رسول الله خبره خو به راسره منې له اهل بیتو نه مخکې که نه؟ کسې اوس لاړې، زه نه لاړم. څه زه تر د اهل بیتو خبره منې که یې نه منې راسره؟ ته څه ښه، دا د تا کتاب ده الکافي، د دې 5م جلد ده. کامره مې غټه کړې، څه سوالاسته؟ الکافي د دې 5م جلد ده، نمشته که در سره. الکافي د کولیني دا د تاسو تر ټولو معتبر کتاب، د مسلمانانو ټول راته غوږ سي دې کتاب ته. دا روایت به م زه درته ښکاره کړم، دا په مرآت العقول في شرح اخبار آل الرسول شلم جلد کې راغلی ده، حسن ده، صحیح روایت ده. الحديث الخامس، کومه ده الحديث الخامس؟ الحديث الخامس 5 نمبر صفحه ده. وګوره، علي ابن إبراهيم عن أبيه عن أحمد ابن محمد ابن أبي النصر عن آبان ابن عبد الله لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل. نبي عليه السلام شوي مكة فتح كلا نو نبي عليه السلام لخلق سر بيعات وكل الخزر لغسر بيعات كول نو الله دا آيات را نازل كل كم آيات دا دي سورة ممتحنة آيات دا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. دا آيات شريف دخل. فقالت هند ويل دي زيتو غورا، وقالت أم حكيم بنت حارث دي طول ويل شاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم تيويل يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله ألا نعصيك فيه. دي طول ورتويل زنانوس يا رسول الله فدي آيات كسي الله درتواي ولا يعصينك في معروف. دا معروف څه شي د سړي فرمانی بنه پکې کو. وس ګوره رسول الله څه ورته وایي؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي لا تلطمن خدا، دا ځای به نه وایي، ولا تخمشن وجها، مخ به نه نوکاري کوي،
ولا تنتفن شعرا ویختان به نشکوي نه به بروي ولا تشققن جيبا ګریوان به نشلوي ولا تسودن ثوبا توري جامې به په مړي په وخت کې نه اغوندې ولا تدعين بويل او چغي او پریادونه او بغاري بم نه وهي رسول الله دی قرآن په آیات په تفسیر کې ورته وایي او تفسیر هم دي تا ده کتاب هم دي تا ده امام هم دي تا ده صحیح روایت هم دي تا ده اوس د رسول الله خبره ولې نه منئ قرآن مجید آیات وکنه و ته ته مونږ کوم خبره وکړه چې سوال درته کوم ته خیر دی وریځه برابره که هغه کاس سره یوه مناظره وکړي کولی شي موږ دروغ وړو که نه اوس دغه د رسول الله خبره ما تا ویل ستاسې اهل بیت نه مني دغه خبره اوس څه شي نه یم زه خو په عربۍ ولاکه پوهېږم دومره که لکه څومره ته پوهېږي